و یو سړی په اس باندې ناست روان و مزل یې کول تلو مخې ته ورته یو فقیر انسان راغی. دا فقیر انسان چې ورته مخې ته راغی سوال ترې وکړ چې یو 100 روپۍ راکړه حاجت لرم بچي مې وکړي. نو د جیب ته لاس کړ یو 100 روپۍ ورکړه مشکل به دې حل شي. نو چې کله پیسې ورکړې په دغه وخت کې ورته وایي چې ته چیرته روان یې؟ وایي زه ځم بازار کې مې کار دی. نو دغه فقیر انسان ورته وایي چې مام ځان سره بوځه مام ځان سره واخله او زمام په بازار کې کار دی. ښه ډېره ښه ده راځه. کله چې ځان سره واغوستلو په اس باندې کېنولو مزل یې کولو تر بازاره پورې چې کله ورسېدل نو دغه نوجوان د اس والا ورته وایي چې کاکا ښکته شه او بازار راورسېدو چې چېرته ځې ته لاړ شه. نو دا فقیر انسان ورته شاته نه وایي چې ته ښکته شه. زه نه ښکته کېږم. وایي ولې؟ وایي اس خو زما دی او زما د اس باندې ته دا وکړې. نو د سړي ورته وایي چې وکاکا ته خو غریب سړی وې فقیر وې ما روپۍ درکړې او بیا مې دومره احسان در سره وکړو چې بازار پورې مې په اس باندې راوستلې اوس زما په اس باندې دعوه کې. نو د سړي چغې شروع کړې د فقیر انسان سپین ږیري د بازار خلکو زر راشئ. نو په دغه وخت کې ټول خلک پرې راټول کړل چې دغه نوجوان دی ځوان دی او طاقتور دی او په زوره باندې زمانه اس اخلي او په لاره کې ورسره ما مرسته وکړه راجګ مې کو. هغه ورته چې وخلګه زه قسم کوم چې د اس زما دی دا بابا دروغ وایي دا فقیر و ما ورسره کومک وکړو. هغه خلکو حیران شول چې د اس اوس د چای. نو په دې وخت کې د ټولو خلکو ورته چې دا دواړه داسې کار وکړئ موږ ستاسو فیصله نشو کولی. خبر نه یو چې اس د چا دی. دواړه داسې کار وکړي چې قاضي ته لاړ شي هغه چې څه فیصله وکړله بس هغه به ټولو ته منظوره وي. د نوجوان خو پوهېدو چې حق زما دی. وایي ښه صحیح ده راځه چې ځو. په دا بابا هم ډېر چالاک و دا فقیر انسان چې و که نه نو دی هم چالاک و. وایي راځه چې ځو. روان شو ورسره چې کله قاضي ته تلل په دې لاره کې یو دوکاندار و. دغه دوکاندار د غوړو والا دوکان و. غوړي به یې خرڅول. د دغه غوړو والا دوکاندار د بل کس سره جنجال و. بل کس ورغلی دی د هغه په دخل کې چې څومره روپۍ وي هغه یې ترېنه راغستې دي. هلته پخوا د نوټونه نه وو دا سکې به وي یا به د سرو زرو وي یا د سپینو زرو سکې به وي. دا سکې یې ترېنه راغستې وي. دوکاندار ورته چې زما سکې راکړه. هغه ورته ستا سکې خو نه دي دا خو زما سکې دي. نو په دې باندې جنجال و. نو خلک په دم باندې راټولو. نو خلکو ورته وایي چې دا جنجال ولې دی؟ وایي دغسې دوکاندار ورته زما نه سکې هغسې په زور وسینه راکوي. وایي تاسو ځوان زر کوئ قاضي ته لاړ شه. تاسو دواړو به هم فیصله قاضي ته وکړي دوی دواړو هم فیصله ده. نو دا دواړه هم ورسره روان شول. کله چې هلته محکمې ته رسېږي په محکمه کې د دوو کسانو نورو جنجال دی. یو مولوي صاحب دی یو دهقان دی. د مولوي صاحب او د دهقان په دې خبره باندې جنجال دی چې مولوي صاحب او دهقان د مولوي صاحب د دهقان ته وایي چې دا وینځه زما ده او د دهقان ورته چې وینځه زما ده. نو په دې خبره باندې جنجال دی. نو قاضي صاحب د درې واړو د شپږو نفرو خبرې واورېدلې. د ټول خبرې چې واورېدلې نو هغه سوچ کې کېناستل. بیا ورته وویل چې تاسو شپږ واړه تر سبا پورې صبر وکړئ زه به ستاسو ټولو فیصله سبا ته کوم. هغه کوم غوړو والا دوکاندار چې هغه ته ووایي ته داسې کار وکړه دا کومې پیسې چې دي دا سړی چې دعوه پرې کړې دا راوړه ما سره یې کېږه زه سبا ته فیصله کوم. ښه صحیح ده. د یوې ورځې ته یې ته هم پاتې شه او د خلکو ته تاسو سبا ته محکمې ته حاضر شئ زه فیصله وکړم. حق به حقدار ته وسپارل شي. ډېره ښه ده. نو خلک منتظر ول. کله چې سبا شو نو په سبا باندې ټولو خلکو ته ووایي دا لاولني سړی دی حاضر شه دوکاندار دی راشي د ده فیصله به اول وکړو. نو دوکاندار راغی ورته ویل دا کومې پیسې چې وي دا د غوړو والا دي او دا بل سړی چې دا مجرم دی دا غل دی. نو ده ته یې وویل ته داسې کار وکړه د عسکرو ته امر وکړو چې ده ته 50 دورې ورکوي 50 دورې ورکوي او د هغې نه بعد بیا داسې کار وکوي چې دی په که بیا یې غلا وکړه بیا په محبس کې واچوي. که بیا یې غلا چېرته وکړه په محبس کې واچوي. د هغې نه بعد دغه دویم کس یې حاضر شي چې یو مولوي صاحب یو دهقان و. نو دغه مولوي صاحب او دهقان ته ویل چې دا کومه وینځه چې ده که نه دا د مولوي صاحب ده او دا دهقان چې دی دا دروغجن دی او دروغ وایي. نو دا وینځه یې مولوي صاحب ته ورکړله او دا دهقان ته یې 50 دورې ورکړلې. وایي که چېرته بیا دغسې دروغو ادعا وکړله او غوښتنه یې وکړله که دغسې جرم یې وکړه نو بیا په محبس کې واچوي بندي یې کوي. او وایي دغه دریم کس دا د اس والا دی راشي دا نوجوان او دا فقیر انسان دی هم راشي. کله چې دی راغی ده ته وایي چې و نوجوانه د اس ستا دی؟ هغه ورته و زما دی. وایي ته ورشه د اسان یې ډېر تړلي وو ډېر اسونه و د دې قاضي صاحب په دې ډېرو اسانو کې ته خپل اس پېژندی شي ستاسو کوم یو دی؟ هغه ورغی هغه خپل اس پېژندلو نو ویې نیولو چې قاضي صاحب دا زما اس دی. دې فقیر ته وایي چې ته په دې کې خپل اس پېژنې هغه یې ترېنه راوویستلو. وایي وپېژنم. نو دې فقیر انسان چې و که نه ډېر چالاک و د هغه سړي اس یې کړی پېژندلو دستي ورغی هغه اس یې ونیولو چې دا اس زما دی. نو دا قاضي صاحب امر وکړو چې دا اس چې دی دا د نوجوان دی او دا فقیر او دا بوډا انسان چې دی دا دروغجن دی. ده ته باید 50 دورې ورکوي او که بیا یې دغسې جرم وکړو دغسې دروغو وینا یې وکړله نو ده ته بیا په محبس کې واچوي. دا فیصله یې وکړله. نو دغه کوم نوجوان چې و د اس والا دا ډېر زیات خوشحاله شو په دې قاضي په دې فیصلو باندې. ورته ویل چې قاضي صاحب ته ما پېژنې؟ هغه ورته زه تا نه پېژنم. وایي زه د دې ملک باچا یم
زه د خپل ملک دپاره بیرون راوتلی یم په اس باندې او ما ستا د قضاوت او د عدالت د ډېرې ښې ویناګانې د خلکو نه اورېدلي، ستا صفتونه مې اورېدلي دي. نو په دې لټه کې راووتلم چې زه ستا د حالت معلوم کړم چې رښتیا هم دغسې ده که نه، خو تا ډېرې ښایسته فیصلې وکړې، حق دې حقدار ته ورکړو. خو دا راته ووایي چې معلوم دې څنګه کړل، دا خلک دې څنګه معلوم کړل چې دا حق د دې دی، دا دې څنګه معلوم کړل؟ قاضي صاحب ورته وویل چې کله ما تاسو ویل چې سبا ته راشئ دغه غوړو والا فیصله به درته راولویم چې دا مې څنګه وکړل. وایي ښه ووایه، وایي دا غوړو والا دا کومې اشرفۍ چې وي دا روپۍ، وایي د ده کاروبار خو د غوړو سره یې که نه، وایي دا روپۍ مې راواخېستې په اوبو کې مې واچولې، وایي چې په اوبو کې مې واچولې سهار ته مې چې کتې د اوبو ټول بره سر غوړ نیولي وو. ما چې دا روپۍ چې دا غوړو والا دي، دا بل سړي دا روپۍ نه دي، ځکه د هغه سره دا که د کاروبار د غوړو سره نو دا روپۍ به چې دی که نه مثال غوړې به وي، خو د هغه کاروبار د غوړو سره نه و، دا روپۍ غوړې وه د کاروبار د غوړو والا سره. زه پوه شوم چې دا روپۍ د غوړو والا دي، نو هغه ته مې سزا ورکړه. وایي د هغه وینځه دې څنګه معلومه کړله چې دا د مولوي صاحب د دهقان نه ده؟ وایي هغه مې داسې معلومه کړله، وایي د شپې مې د وینځې ته غږ کړو، وایي چې وینځې راشه، وینځ ته مې وایي داسې کار وکړه زما پخواني قلمونه به چې وو په دې کې به یې دا صحیحګانې اچولې، صحیح به پکې اچولې دا رنګ، بیا پې د قاضیانو او مولوي صاحبانو خطونه لیکل، دغسې اوس چې کوم قلمونه دي دغسې سیستم مخکې نه و. نو د ښځې ته وینځ ته مې وایي چې زما په دې قلم کې په دې کې د صحیح واچوه. نو هغه وایي ما ورته پام کولو، کتل مې ورته، وایي ډېر په خان دا سره په ترتیب سره یو څاڅکې صحیح تم لاندې په ځمکه باندې توی نه شوه. وایي زه پوه شوم چې دا وینځه چې دی که نه دا د مولوي صاحب ده، که د ملا کار خو ټول د لیکلو سره وي او د قاضي کار کله د لیکلو سره وي. وایي زه پوه شوم چې دا د وینځه د ملا ده. ورته مې وویل چې دا وینځه د ملا ده او ملا په حق دی. وایي ښه زما اس دې څنګه معلوم کړو چې دا زما دی او د دې بوډا او د سپین ږیري نه دی؟ وایي اس مې داسې معلوم کړو، وایي کله چې ته اس ته ورغلی اس انتهایي زیات خوشحاله شو، ډېر ښه اوازونه یې وکړل، ټوپکې یې وهلې. وایي چې کله اس خپل مالک وګوري هغه ډېر زیات خوشحاله کېږي او ټوپکې وهي. او دا بل سړی چې ورغی ډېر د ناراحتۍ احساس یې کولو، ډېر خفه و، بیخي خوشحالي ونه کړله. وایي زه پوه شوم چې دا په ناحقه دی. نو موږ ته به استادانو کله نه کله دا قصه کوله چې مخکیني بادشاهان او قاضیان چې دا ټول عادلان وو، د عدل نه به یې کار اخیستلو، انتهایي زیات. ګورئ باچا ته ګوره او په داسې عجیب انداز کې ګرځېدل ته ګوره.